هغه خویندې چې د باردارۍ یا حمل په وخت کې زړه ډېر بدیږي او همدارنګه کانګې کوي، د هغې درملنه د اکوپنکچر په سر یې کوو. هغه د دومای شلمه نقطه ده. دومای شلمه نقطه د دواړو اپیکس اوريکولا په منځ کې د دواړو د غوږونو د اپیکس اوريکولا یا د غوږونو د څوکې چې کومې دي د دې دواړو د یو ځای کېدو په نقطه کې چې دا د سر دغه پورتنۍ منځنۍ برخه ده، په دې ځای کې سره یو ځای کېږي. دا نقطه چې کومه ده دومای شلمه نقطه. بله د رینمای شلمه نقطه ده د هغه څوک چې یعنې د حمل په وخت ډېرې کانګې کوي، چې دا د لومړۍ پښتۍ د جګوالي برابر په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. د حمل په وخت کې د کانګو درملنه د رینمای 40مې نقطې په واسطه کوو. د رینمای 40مه نقطه چې کومه ده هغه د کتنۍ شونډې او د دې زنې ترمنځ نقطه ده په مخکني منځني خط باندې. هغه ناروغان چې د حمل په وخت کې یعنې زړه بدوالی او کانګې لري، د هغې درملنې لپاره بله نقطه د رینمای 12مه نقطه ده، کومه چې د نامه څخه 4 کن پورته یعنې د زایپویډ ښکته برخه کې چې دی ځای لري په منځني خط باندې، یعنې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. د حمل په وخت کې د کانګو او زړه بدوالي درملنې لپاره بله نقطه چې کومه ده هغه د زړه 7مه نقطه ده، کومه چې د دې فلکزوکارپي ولناریس راډیال اړخ ته په دې د مړوند په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. او بله نقطه چې ده هغه د زړه د پردې 6مه نقطه ده، کومه چې د فلکزوکارپي راډیالیس او پالمالوس لانګوس لیګامنټونو په منځ کې د دې منځني د مړوند د منځني خط څخه 2 کن پروکزیمال چې دی ځای لري. د حمل په وخت کې د زړه بدوالي او د کانګو درملنې یوه نقطه بله چې کومه ده هغه د معدې 26مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا څخه 3 کن ښکته ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په